د دې موضوع په تړاو د بس لپاره سره په ژوندۍ بڼه د سکایپ له لارې د سیاسي چارو شنونکی احمد خان اندړ صاحب را سره دی. اندړ صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایم. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تیرو دوو دورو مذاکراتو د بې پایله کېدو علت څه دی او د دې مذاکراتو د پرمختګ د مخنیوي ریښه څه کې ده؟ د لوی او بخښونکي خدای په نامه قدرمنې ګلسوم بهرام تاسو ته او خپلو درنو هېوادوالو ته البته لر او بر افغانانو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. علیکم سلام. موږ له پاکستان سره که چیرې حقوقي ستونزې لرو هېڅکله مې یاده کړې نه ده او وروسته له دې چې د افغانستان اسلامي امارت د دویم ځل لپاره حاکم شوی ده کوشش کوي چې له ټولو ګاونډیو سره د سیمې او د نړۍ هېوادو سره متوازن سیاست ولوبوي او دوی ته ډاډ ورکړي چې زموږ خاوره به د هېڅ هېواد پر ضد نه استعمالېږي. له پاکستان سره چې موږ ډېر ګډ مشترکات لرو خو له بده مرغه پاکستان لکه د تیرو 15 لسیزو ډېر خوبونه لیدلي دي. د افغانستان په اسلامي امارت او د افغانستان په خلکو ډېرې بې ځایه نیوکې تهمتونه په نړیوال سطحه کې ترسره کړل. دوی زموږ هوایي حریم نقض کړ، زموږ بې ګناه هېوادوال شهیدان کړل، حتی زموږ د هېواد په زړه پلازمینه باندې هوایي بمبارتونه وکړل. یعنې دا په دې معنی چې دوی موږ ته پټ دي، موږ د دوی سره ډېرې ښې اړیکې غوښتې. دا مذاکرات هم د دوی په غوښتنه لومړی په قطر کې بیا په ترکیه کې پیل شول. خو موږ ولیدل چې په لومړي پړاو کې مذاکرات په قطر کې ډېر ښه په مخکې لاړل او په دویم پړاو کې په ترکیه کې د دوی استازو بیا په ځانګړي ډول د دوی د استازو مشر شهاب اسلم له بدمعاشي نه کار اخیسته، غیر اخلاقي، غیر سیاسي، غیر ډیپلوماټیکي کړنې وکړې. دا چې پاکستان تل دوه مخه سیاست کړی ده، بیا کوشش کوي چې دلته لوبه ترسره کړي. دوی ته کله چې زنګ راځي مذاکرات پرېږدي او وځي، یعنې دوی په خپل واک کې نه دي. بیا هم د قطر، د ترکیې او د عربستان سعودي هېوادونو کور ودانې چې دوی بیرته مذاکرات راوبلل. زه باور لرم چې دغه مذاکرات که چیرې لکه د نورو هغه دوه مذاکرات چې ترسره شول دریم پړاو هم ښې پایلې ونه لري، دا به د پاکستان د خلکو او د حکومت په ضرر ډېر تمام شي. ځکه افغانستان لوري په دوی باندې حمله نه ده کړې. دا دوی دي چې زموږ کډوال ځوروي، زموږ په خاوره باندې حملې کوي. همداسې ډېرې هغه بهانې نیولې چې هغه لکه د ټي ټي پي مهار کول، دا د دوی خپلمنځي کورنۍ ستونزه ده. دا د افغانستان د خلکو او د اسلامي امارت دنده نه ده چې موږ یې د ټي ټي پي مهار کړو. معنا دا چې دوی ډېرې بهانې تانې کوي، نه غواړي چې د افغانستان سره ښې اړیکې وساتي، ځکه چې د افغانستان اوسنی امنیت او د افغانستان پرمختګ، د افغانستان استقلالیت هېڅکله د پاکستان دغه پروژې او غلام حکومت نشي منلی. اندړ صاحب که د کابل او اسلام آباد ترمنځ خبرې اترې دا پړاو هم بې پایلې پای ته ورسیږي، دواړه خواوې به کوم سیاسي او نظامي لارې چارې په کار واچوي؟ مننه کوم. لکه څنګه چې تاسو ولیدل د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف په ډېره سرټیټي بې غیرتي او غلامي سره د امریکا ولسمشر ښاغلي ټرمپ ته سر ټیټ کړ او ډېرې غوښتنې کړې دي. دوی د دفاع وزیر او همداسې لوی درستیزې 2 ځلې سفرونه کړي دي. دوی ځانګړې پروژې ترلاسه کړي دي، دوی پیسې اخیستې دي، آرامه نه کینی، غواړي چې د افغانستان کورنۍ وضعیت خراب کړي، جګړه وکړي. یعنې معنا دوی جګړه غواړي، دوی نه غواړي چې د دواړو ملتونو په منځ کې سوله. موږ د پاکستان عام شریف ولس ته ډېر احترام لرو، ډېر ښه خلک دي، خو هغوی هم په داسې یو ناتار کې د دې ظالم حکومت د لاس راګیر دي چې خپل غږ نشي پورته کوی. زندانونه ترې ډک کړي دي. همداسې د هغوی مشران که ملکیان دي هغه صلاحیت لري، ټول صلاحیت د فوج استخباراتو په لاس کې ده چې هغوی بیا ځانګړې پروژې لري د عمق د ستراتیژي کې د افغانانو او د افغانستان لپاره بدلون نه راوستی. پخواني خوبونه ویني، غواړي چې زموږ بهرنی سیاست د دوی د بهرني سیاست تر تاثیر لاندې او زموږ ډېرې اړیکې د دوی په خوښه د ځینو هېوادو سره لکه هند، چین، روسیه په مخ لاړې شي. د دې تر شا د دوی باداران انګلستان او امریکا ولاړ دي. خو زه باور لرم چې لکه د تیر په شان به خوله ماتونکی ځواب وویني. واضح خبره ده چې جګړه د هیڅ هېواد په ګټه نه ده، خو دا دوی دي چې جګړې غواړي باني کړي. د مذاکراتو په پرنسیپ د جرګو په خبرو هم نه پوهېږي، اصلا نه غواړي چې افغانستان هم ارامه شي او د دوی د اوسنی وضعیت هم مهار شي. دوی د خپلو خلکو پروا چې نه لري. تاسو ولیدل چې
څومره ظلمونه شروع کړي 300 تنه ووژل په مظاهراتو کې او د موټر لاندې کړل نو د افغانانو خو هیڅ کله پروا نه کړې په تیرو 15 لسیزو کې کوم ظلمونه چې د پنجابي حکومت په افغانانو کړی دي هیڅ کله د هیڅ افغان د یاد ونوځي خبر دی چې دلته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او نور زبرځواکونو مداخله وکړي ترڅو پاکستان په دې وپوهوي چې نور ستاسو کړنې نه چلیږي او افغانان باید ونه ځوري ډېر مننه اندر صاحب رابش وروستۍ پوښتنې ته آیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ جګړه حتمي ده؟ نه افغانان له جګړې ستړي دي افغانان سوله غوښتونکي خلک دي په جرګو مرکو هم پیږي افغانستان له پاکستان سره هیڅ راز ستونزه نه لري کومه حقوقي د جغرافیې ستونزه چې ده هغه زموږ لپاره اوس هم فرضي کرښه ده د ډیورنډ کرښه او دا پرېښې ده د دواړو خواو ملتونو ته چې هغوی څه پرېکړه کوي خو پاکستان د مذاکرات نه غواړي چې د ډیورنډ کرښه په رسمي سرحد بدله کړي او ټي ټي پی چې اوس د دوی ستوني ته رسېدلې ده او پر مخ روانه ده هغه غواړي چې نړیوال ته وښیي چې دا د افغانستان اسلامي اماره ده چې حمایه کوي او غواړي چې موږ بدنام کړي د خپلو خلکو توجه راوګرځوي د نړۍ توجه راوګرځوي چې دا یوه ناشونې خبره ده چې دوی لخوا موږ اورو د پاکستان داخلي امنیت افغانان نشي ټینګولی دا دوی چې دومره وایي چې موږ دومره قوي اردو اتومي قوت یو دومره قوي استخبارات لرو دوی د مهار کې د ښاغلي زلمي خلیزاد خبره اول دی پر ځای دی چې د افغانستان سره بې ځایه مذاکرات په مخ بیایي د خپلو مخالفینو سره په کور دننه کې مذاکرات وکړي تر څو ستونزې حل شي موږ له دوی سره هیڅ راز ستونزه اوس نه لرو دا چې په آینده کې به لرو هغه به بیا ګورو چې څه کوو ډېره زیاته مننه کوم د سیاسي چارشنونکي احمد خان اندر صاحب ستاسو له حضور څخه کور ودان اغلی ګلسوم بهرام له تاسو نه هم یوه نړۍ مننه چې ماته بلنه راکړې وه مننه کوم